یک کارخانه تولید دویه در منطقه کوچکین کوتل خیرخانه شهر کابل چهارشنبه 22 قوس گشایش یافته و به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. به گفته مسئولان کارخانه آسیانور که ساخت آن 4 میلیون دلار هزینه برداشته است، داروی با کیفیت و با بهای ارزان تولید خواهد کرد. مسئولان کارخانه تولید داروی آسیانور میگویند که اکنون حدود 68 قلم دارو در این کارخانه تولید می شود. دلته کې چې د آتش په کلمه دوا تولید کیږي، دلته کې چې پاغي کې ډرای پودر دی، سیرپ دی، پوماد دی او کپسول دی پکې. ضیاءالدین مایار وردک رئیس این کارخانه است. مسئولان حکومت سرپرست می‌خواهد که برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور از قاچاق دارو به افغانستان جلوگیری کنند. او میگوید در مارکت و قاچاق مشکلات داریم و توان مقابله در مقابل قاچاق را نداریم. تلاش‌ها اندک است و بعضی مسائل در بازار وجود دارد که این اداره توانایی مبارزه با آن را ندارد. از اینکه یک بوتل شربت کلسیم را وقتی ما میسازیم با 30 افغانی یا 40 افغانی به ما تمام میشه، اما وقتی که قاچاق می در بازار در 20 افغانی او را میته و ما توان رقابت در مقابل قاچاق را نداریم. در همین حال مسئولان اداره ملی ادویه و غذای افغانستان میگوید که تلاش‌هایشان برای جلوگیری از قاچاق دارو به داخل کشور را افزایش دادند. عبدالباری عمر سرپرست این اداره میگوید که واردات 15 قلم دارو که در داخل تولید می شود ممنوع شده است. برای خودکفایی محدودیت بر قاچاق دارو وضع کرده ایم. این که 10 تا 20% وجود دارد، ما تلاش میکنیم که این هم کاهش یابد. زه په خپل طبيبانو ډاکټر صاحبانو رژپوهانو غږ کوم چې ډاکټر صاحب محترمه ته چې مریض ته درمل لیکي اولویت خپل داخلي تولیداتو ته ورکه، ته اولویت خپل داخلي تولیداتو ته ورکه. مونږ د دې پروسې د حمایت په خاطر په ټولو جهاني سازمانونو، مؤسساتو، انجوګانو باندې چې هغه په افغانستان کې کار کوي د صحت په برخه کې، په هغوی باندې د 1500 قلمو کلک بندیز لګولی، تاسې به له خارجه نه راوړئ. دا به دلته تاسې خریداري کوئ. اوس هم د ما په میز د یونیسف د موسسې پورې فرمې پرتې دي. مسئولان اداره ملی ادویه و غذای افغانستان شهروندان و کارمندان صحی می‌خواهند که برای پشتیبانی از کارخانه‌های تولیدی دارو در کشور از داروهای تولید داخلی استفاده کنند. تقاضای ما از دوستا، از هموطنان ما همی است که در تمام عرصه‌ها خود تصمیمگر و خود حامی یکدیگر باشند. اگر اینا از تولیدات وطنی خود استفاده کنند، بدون شک تولیدات وطنی کمبودی که داره انشالله بر آینده مرفوع خواهد شد و شاهد تولید بهترین ها خواهیم بود. نورالحق انور رئیس اداره امور میگوید که حکومت سرپرست تلاش دارد تا مشکلات کارخانه‌های داروسازی را حل کند. او می‌افزاید امارت اسلامی برای حل مشکلات کارخانه‌داران دارو تلاش می‌کند و نیز آن اشخاصی که برای پیدا کردن چند افغانی داروهای بی‌کیفیت به مردم می‌فروشند باید همراهش برخورد قانونی شود. یو نیم کال کم و بیش وخت کې له کوم مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو د ځینو صحنو زه شاهد پاتې شوی یم چې دوی کوم پیشنهاد کړی ده منظور شوی ده، کومه غوښتنه یې کړې ده مثبت جواب ورته ویلی شوی ده، او یو ځل نه بلکې کم له کمه 2 ځله چې ماته یادېږي د کابینې ټولو غړو دوی ته په یو خوله باندې هغه خپل حمایت اعلان کړی ده چې د فساد په مقابل کې باید تاسو خپل موقف همدغسې ټینګ ونیسئ. د مافیا په مقابل کې ځکه دا مسایل نهایتي مهم دي، کوم چې تقلبي بې کیفیته شی، کوم چې د وطنوالو دپاره مضر دي، د دې مخنیوی وشي. نو الحمدلله په دې برخه کې چې شمګیر پرمختګونه موږ تر اوسه پورې شاهدان پاتې شوي یو، رامنځته شوي دي او نور هم ورځ تر بلې امید زیاتېږي. بر اساس اطلاعات اداره ادویه و غذای افغانستان در حال حاضر 95 کارخانه تولید دارو در سراسر کشور فعال است. این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت چند قبل از افتتاح یک فابریکه تولید سرم با سرمایه‌گذاری 25 میلیون دلار در کابل خبر داده بود. محمد حفیظ فرمیلی، خبرگزاری هاما.